قربان د جانان قربان د جانان قربان د جانان وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري د شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې یو نوی فلم د کتونکو دپاره تیاروي چې دا فلم نوم دی قربان د جانان. قربان د جانان فلم کې کم فنکاران د خپل فن مظاهره کوي او دا فلم د کم اکټر د پاره تر ټولو چیلنج فلم دی. په دې دواړو حوالو له تاسو سره خبرې اترې کول غواړم، خو تر دې له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کړئ او کمنټس باندې ولیکئ. ستاسو د کمنټس په ذریعه به ما ته پته لګي چې پروګرام څنګه پروګرام دی. راځم خپل اصل موضوع ته. پښتو فلم انډسټري دا وخت د شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې د یو نوي فلم شوټینګ شروع کوي چې د دې فلم نوم دی قربان د جانان. قربان د جانان فلم کې چې کم فنکاران د خپل فن مظاهره کوي، په هغو فنکارانو کې اصغر چیمه، وقار جانی، آصف خان، عمران خټک، خالده یاسمین، بسمت چوهان، دلبر منیر او له دې سره ډیر فنکاران په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کوي. ګرانو کتونکو، له دې فلم سره دوې درې ډېرې اهمې خبرې تړلې دي. اوله خبره دا ده چې په دې فلم کې شاهد عثمان صاحب یو ځل بیا دومره غټ ریسک واخیستی چې تر نورو فلمانو یې زیاته ریسک په دې فلم کې واخیستلی. ګرانو کتونکو، شاهد عثمان صاحب یو تجربه کار ډایرکټر دی. د شاهد عثمان صاحب په کیریر چې څومره فلمان د په ډایرکشن کې پراته دي، هغه فلمان تقریبا ټول ایټ شوي دي او کتونکي بار دا ډیمانډ کوي چې شاهد عثمان صاحب د دارنګ فلمان د کتونکو د فاره تیاروي. ځکه شاهد عثمان صاحب په دې فلم کې ریسک واخیستی او وقار جانی په اول ځل په دې فلم کې د مین هیرو په کریکټر کې راوستلی. دا فلم د وقار جانی د فارم ډیر اهم فلم دی، ولی چې وقار جانی په اول ځل په دې فلم کې د مین هیرو کریکټر لوبوي. ګرانو کتونکو، تاسو ته به یاد وي شاهد عثمان صاحب چې جانان فلم تیارولی، نو هغه وخت هم دا خبرې کېدی چې وقار جانی په دې کې سیکنډ هیرو دی او اصغر چیمه په دې کې مین مرکزی ویلن دی. نو دا فلم ته به کتونکي نشي را. هغه فلم دومره هیټ شو چې په اول ځل سینما هال ته داسې کتونکي راغل چې هغو کتونکو په کلو باندې د سینما رخ نه و کړی. دارنګه چې کله قربان د جانان د فلم نوم په سوشل میډیا باندې شیر شو او دا خبر تر کتونکو پورې ورسېدی چې په دې فلم کې به وقار جانی په اول ځل د هیرو په کریکټر کې راځي، نو خلکو دا خبرې شروع کړي چې دا فلم به بیا څنګه وي، دا فلم به ته به کتونکي نشي لاړ. کله چې د دې فلم قربان د جانان اول پوسټر په سوشل میډیا باندې شیر شو، نو کتونکو دا خبرې شروع کړي چې ډیر زبردست، ډیر زړه ته نږدې پوسټر دی. ګرانو کتونکو، شاهد عثمان صاحب له دې فلم سره ډیره خواري کوي. هغه ځکه چې شاهد عثمان صاحب په دې پوهیږي چې ما مخکې چې کوم فلمان جوړ کړي دي هغه تقریبا ټول هیټ شوي دي. د کوشش دا دی چې دا فلم هم هیټ شي. د دې لوکیشن، د دې سندرې، د فنکارانو پرفارمنس په دې ټولو شعبو باندې شاهد عثمان صاحب ډیر مهنت کوي. توقع دا ده چې دا فلم به یو ځل بیا د جانان او عشق مبارک غوندې یو فلم ثابت سي او کتونکي به سینماو ته راکش کړي. او له دې سره دا فلم به د اکتوبر په 4 نیټ په 4 اکتوبر د پېښور په ناز سینما، د کراچۍ په رینو سینما، د سوات په سوات سینما باندې به په 4 اکتوبر نمایش ته پیښ سي. ګرانو کتونکو، دا و د قربان د جانان فلم په حواله دوې درې ضروري خبرې چې ما له تاسو سره شیر کړي. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بازار سپارلي یاست. د خدای په امان.